السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به ټول راترک روغ او جوړ خوشاله به وئ. له ټیکنیکل زده کړې چینل څخه بیا هم په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې تاسو ته راغلی یم. ګرانو ملګرو نن مې ډیر زیات خوندوره طریقه تاسو ته راوړې ده ملګرو. هغه دا ملګرو چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل یوټیوب کې هر ژبه یې موږ پښتو ته په ډیر اساني سره وژباړو. ملګرو که هر ژبه کې ویډیو یې موږ په پښتو ژبه کتلی شو ډیر په اساني سره. راځئ ملګرو دا طریقه زه تاسو ته په ویډیو کې وښیم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل سبسګرائب کړئ. د سبسګرائب کولو لپاره سور د سبسګرائب بټن باندې کلیک کړئ او خوا کې کوم د ګنټې نشان دی په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره رسیږي. او ویډیو لایک کړئ که مو خوښ شول نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. هغه لپاره ملګرو تاسو په ګوګل کروم کې خپل یوټیوب را خلاص کړئ ملګرو. تاسو کله خلاص کړئ ملګرو تاسو به بیا په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو ته معلومیږي په دغه اپشن چې کله کلیک وکړو ملګرو اوس ملګرو تاسو ګورئ انګلیش خبرې شروع شوې. اوس ملګرو دا موږ څنګه پښتو ته وژباړو ملګرو تاسو بیا د سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. په دغه چې کله کلیک وکړو ملګرو بیا ملګرو تاسو په دا انګلیش باندې کلیک وکړئ ملګرو. ملګرو چې کله کلیک وکړو ټلګرام بیا تاسو په د اعلان د اپشن باندې کلیک وکړئ ملګرو. اوس ملګرو موږ راځو دلته پښتو پیدا کوو پکې ملګرو. نو دا د ملګرو موږ پښتو پکې پیدا کړه. اوس په دا پښتو باندې ملګرو کلیک وکړو. په دغه ملګرو چې کله کلیک وکړو تاسو ګورئ ملګرو دا د ملګرو تاسو ګورئ پښتو ته هغه خط واو. په دې طریقې ډېر په اسانۍ سره تاسو هر ویډیو پښتو ته اړولی شئ. نو دا ویډیو ملګرو هیله لرم چې ویډیو مو خوښوي نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.